مثبت ژوند. سلام، مثبت ژوند خپرونې ته ښه راغلی. هغه قوانین کوم دي چې بیل ګیټس بریا ته ورساوه؟ هرومرو د بیل ګیټس او ایلن ماسک په څیر شتمنو کسانو نومونه اوریدلي دي. هغوی د نړۍ له تر ټولو هغو شتمنو او پیژندل شوو څیرو څخه دي چې په ورځ کې هرومرو 1 ساعت مطالعه کولو ته ځانګړی کوي څو له دې لارې نوي څه زده کړي. له یوې ستړې کاري ورځې وروسته کور ته راځئ. ستړي یاست او غواړئ څو دقیقې آرام وکړئ. په یخچال کې شته چمتو شوي خواړه رااخلئ او تلویزیون ته کینئ. خو ساعت وروسته پوهیږئ چې ډیر وخت تیر شوی دی او ان د خپلې خوښې سریال 4-5 برخې مو کتلې دي. دغه کار هیڅ ستونزه نه لري او موږ ټول اختیار لرو څو له یوې ستړې کاري ورځې وروسته خپل ځان ته آرام او استراحت ورکړو او د خپلې خوښې کار ترسره کړو. خو د څو پرلپسې ساعتونو لپاره تلویزیون کتل سم کار نه دی او یوازې ستاسو وخت ضایع کوي. غوره د پوښي چې د نړۍ په کچه پیژندل شوي او بریالي کسان د خپلې ورځې آزاد وختونه پر زده کړه او مطالعه کولو تیروي. توماس کارلی هغه څېړونکی ده چې د 5 کلونو لپاره یې د هغو 200 میلیونرانو د کړنو په هکله څېړنه کړې چې په خپلو هڅو تر بریا او شتمنۍ رسېدلي دي. هغه دې پایلې ته رسېدلی دی چې دغه کسان له سره تلویزیون نه ګوري. 80% بریالي کسان د لا ډېرو او نوو مسایلو د زده کولو په موخه مطالعه کوي او 83% بیا دندې یا آزاد کار ته د تګ پر مهال غږیز کتابونه اوري. په بشپړه توګه روښانه ده چې بریالي کسان ډیره مطالعه کوي او ان داسې هم ویل شوي دي چې د نړۍ ډیری میلیونران هره میاشت په اوسط ډول له 2 تر 3 پورې کتابونه لولي. هڅه وکړئ د دې لپاره چې بریا ته ورسیږئ په خپل آزادو وختونو کې خپلو د پام وړ انټرنیټي سایټونو او کتابونو ته مراجعه وکړئ څو نوي او ګټور موضوعات زده کړئ. که چیرې د ورځې په اوږدو کې خپل ډیر وخت په ګرځېدو یا تګ راتګ تیروئ هڅه وکړئ چې غږیز کتابونه واورئ. ښایي ووایاست چې له یوې ستړې کاري ورځې سره به څوک د مطالعې کولو حوصله لري. هغه شخص چې له یوې ستړې کاري ورځې وروسته کور ته راځي او خپل وخت د کورنۍ له غړو سره تیروي د مطالعې لپاره کافي اندازه وخت نه لري او په دې صورت کې بیا مطالعې نه کولو ته پلمې جوړوي. د یادونې وړ ده چې باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې که څه هم ډیر آزاد وخت نه درلود خو بیا یې هم د خپل وخت یوه برخه مطالعې ته ځانګړې کړې وه. له دې څرګندېږي چې د وخت د کمښت پلمه د منلو وړ نه ده. بیل ګیټس، وارن بافت، اوفرا وینفري، ایلن ماسک، مارک کوبان او جک ما هم د نړۍ هغه وتلي او مشهورې څیرې دي چې له مطالعې کولو سره ډیره مینه لري. بیل ګیټس له نیویارک ټایمز خبري شبکې سره په مرکه کې ویل کتاب لوستل هغه غوره لاره ده چې ان له ماشومتوبه مې د نورو موضوعاتو د زده کولو لپاره ګټه ترې اخیستې ده. په دې برخه کې د بیل ګیټس، ایلن ماسک او جک ما د هغه 15 ساعته قانون په هکله خبرې کوي چې د نړۍ ډیری بریالي کسان د زده کړې او مطالعې لپاره ګټه ترې اخلي. د 15 ساعتونو قانون ډیر ساده دی چې د لومړي ځل لپاره د امفاکت شرکت د مدیر مایکل سایمنز لخوا وړاندې شو. دغه قانون وايي مهمه نه ده چې بریالي کسان څومره بوختیاوي لري. هغوی لږ تر لږه په ورځ کې 1 ساعت یعنی په اونۍ کې 7 ساعته مطالعه کوي او هره ورځ خپله علمي پانګه لا بډایه کوي. سایمنز د 15 ساعتونو د قانون لپاره د امریکا د بنسټګر بنجامین فرانکلین له ژوند څخه الهام اخیستی دی. هغه ان د خپل بوډاوالي پر مهال هم د ورځې 1 ساعت مطالعه کوله. سایمنز دغه قانون په هکله وایي زه د فرانکلین 15 ساعته قانون په دې ډول تعریفوم. په ورځ کې 1 ساعت مطالعه کول د اونۍ د ټولو ورځو لپاره. فرانکلین به هر سهار وختي له خوبه پاڅېده او پر لیکلو او لوستلو به بوخت شو. نوموړي به همغه د سهار په پیل کې خپلې ټولې شخصي موخې پر کاغذ ولیکلې او بیا به یې لوستې. ان هغه وخت به یې ډیر کله د کتاب لوستلو هڅونکي پروګرامونه پر لار اچول څو لیکواله خلک وهڅوي چې له دې لارې خپل ځان او ټولنه پرمختګ ته ورسوي. بریالیو مدیرانو او د کار مشرانو د فرانکلین 15 ساعته قانون په 3 برخو ویشلی دی. لومړی، لوستل. په خپلو هڅو شتمن شوي کسان لکه مارک کوبان او ډینګل برټ هره ورځ له 1 تر 5 ساعتونو پورې مطالعه کوي. ایلن ماسک په هره ورځ مطالعه کولو سره زده کړل چې څه ډول د هوا او فضا صنعت ته دننه شي چې په دې ترتیب یې د سپیس ایکس شرکت رامنځته کړ. د علی بابا شرکت بنسټګر جک ما وایي له زده کړې سره یو ځای مطالعه د یو نوي کار د پیل کولو لپاره غوره انګیزه ده. هغه کسان چې مطالعه کوي د نورو تکنیکونو، صنعتونو او ټکنالوژۍ په هکله ښه پوهیږي. که فکر کوئ چې د مطالعې کولو لپاره کافي وخت نه لرئ نو غوره ده چې په ورځ کې له 0 تر 10 دقیقو مطالعې څخه پیل کړئ. تل ځان سره یو کوچنی کتاب ولرئ.
کله چې د یوې جلسې پیل کېدو او یا په روغتون کې د ډاکټر راتلو په تمه یاست او یا دا چې په سفر کې یاست کتاب ولولئ. په خپل موبایل کې کتابونه ډاونلوډ کړئ او په ټولنیزو رسنیو کې له بې ګټې ښکته او پورته تلو څخه غوره ده چې څو کرښې مطالعه کړئ. ان د پلی تګ او ورزش کولو پر مهال هم کولی شئ غږیز کتابونه واورئ. دویمه برخه د فکرونو او زده کړې منعکسول او تبادله. د 5 ساعتونو قانون د زده کړل شوو درسونو او غوره فکرونو تبادله کول هم له ځان سره لري. د ټویټر کمپنۍ مدیر جک دورسي او د لینکډین کمپنۍ مدیر جیف بینر پر فکر کولو مشهور دي. د جامو د برخې مشهوره میلیونره سارا بلاکلی هم د خپل ورځې ډیره برخه د یادښتونو او فکرونو پر لیکلو تیروي. پر تیر وخت باندې تمرکز کول له تیروتنو څخه د زده کړې کولو او هغو کارونو په هکله د فکر کولو لپاره غوره فرصت دی چې په سمه توګه مو ترسره کړي دي. په دې وروستیو کې د تګزاس ایالت پوهنتون یوې څېړنې وښوده چې ذهني استراحت او د فکرونو منعکسول او تبادله د غوره زده کړې لامل کیږي او شخص د خپل ژوند موخو ته یو ګام نور هم نږدې کوي. که چیرې د دغه کار د پیل کولو لپاره ستونزه لرئ، دغه چاره مو د ورځني پلان او مهالویش یوه برخه وټاکئ. ډیر کله د دغه کار لپاره له سباناري څخه 10 یا 15 دقیقې وروسته وخت تر ټولو غوره موقع ده. نو هر ورځ د خپل وخت یوه لنډه برخه د فکر او ذهن د آرامولو او د فکرونو د تبادلې لپاره ځانګړې کړئ. هر ځل پر 2 پوښتنو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې ځواب مو یې په خپل ذهن کې څو ځله مرور کړئ. د بیلګې په توګه که مو په یوه ناسته کې ګډون کړی وي، له پای ته رسیدو وروسته یې له ځان سره فکر وکړئ په دغه ناسته کې کوم ټکي واضح شول او څه ډول کولی شم چې له دغو مهمو ټکو څخه په خپل کاروبار کې ګټه واخلم. درېمه برخه ازمویل. بنجامین فرانکلین او توماس اډیسن هغه نوښتګرې څیرې دي چې د خپلو هڅو پر بنسټ تر لویو بریالیتوبونو رسیدلي دي، ځکه چې هغوی هر څه یو ځل ازمویل. نن ورځ موږ او تاسو د جیمیل له خدمتونو ګټه اخلو، دا ځکه چې ګوګل خپلو کارکوونکو ته اجازه ورکړه څو خپل نظریات وازموي. ازمایښت هر فرضیه پر حقیقت بدلوي او تاسو ته وایي چې کومه حل لاره ګټوره ده او له کومې باید زده کړه وکړو. پر دې سربیره تاسو ته فرصت درکوي څو له خپلو تیروتنو زده کړه وکړئ او د نورو له نظریاتو ګټه واخلئ. جکما نورو ته لارښوونه کوي څو له خپلې پوهې څخه په ورځني ژوند کې ګټه واخلي. هغه وایي که مو د همکارۍ او ډلهییز کار په هکله کوم کتاب لوستی وي، غوره ده چې د یوه نوي کار د پیل کولو لپاره لاس په کار شئ او له خپلې نوې پوهې څخه پکې ګټه واخلئ. کله چې مطالعه او زده کړه پر خپل ورځني عادت بدل کړئ، په ډېرې چټکۍ سره به بریا او لاسته راوړنو ته ورسیږئ. پر دې سربیره پر مطالعې باندې له پانګونې سره کولی شئ د خپل ځان او کاروبار پرمختګ تضمین کړئ. د 5 ساعتونو قانون تاسو هرومرو په ورځ کې 1 ساعت مطالعه کولو ته نه اړ باسي، بلکې دغه قانون ستاسو تر غوږ در تیروي چې د اونۍ په 7 ورځو کې لږ تر لږه 15 ساعته مطالعه ولرئ. اوس له تاسو څخه زما پوښتنه دا ده، که وغواړئ چې له دغه قانون څخه په خپل ژوند کې ګټه واخلئ، کوم موضوعات به تر نورو ډیر مطالعه کړئ؟ پر ځواب مو فکر وکړئ او د 5 ساعتونو د قانون په زده کړې او عملي کولو سره خپلو لویو هیلو او موخو ته ورسیږئ. اوریدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا، د خدای په امان.